د کافرون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 109 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. شپږ مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل یا ایها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وای چې ای کافرانو زه د هغو عبادت نه کوم چې تاسې عبادت کوئ او نه تاسې د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. او نه هم زه هیڅکله د هغو عبادت کوونکی یم چې تاسې عبادت کړی دی او نه تاسې د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم. لکم دینکم ولی دین. ستاسې لپاره ستاسې دین دی او زما لپاره زما دین.